سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. راځو نیکسټ بل موضوع چې د موږ سره رایټ کلیک پرسنلایز موږ او تاسو بل څه ویلي وو، بل تیمز خلاص شو. فونټ دی. فونټ نه مطلب چې دی فونټ چې دی خپله دغه د لیکلو سټایل دی، لیکلو ډیزاین دی. مثلا کوم رقم فونټ تاسو که چیرې راتلونکي درس کې به درته په تفصیل سره وایم مایکروسافټ ورډ کې چې مثال لیکلو عنوان په کوم شکل کې ډیزاین کې وي، متن د کوم ډیزاین کې وي، فوټر او هیډر د کوم ډیزاین کې، نو دې ځای نه تاسو فونټونه غیر پر اچولی شئ. کلیک ور باندې وکړئ، دلته فونټ دغه دی، دا د لیکلو فونټونه دي. لاندې چې ګورئ کوم فونټونه چې تا انسټال کړي دي ستا په کمپیوټر کې شته دي، هغه دلته راته ښکاره کوي. بیا که چیرې وغواړې ډریګ اینډ ډراپ ټو انسټال نه مطلب دا دی چې کوم فونټونه ته ولرې فلش کې یا مثال سی ډي کې هغې ځای نه رااخلې مستقیم دلته اچوي، دلته انسټالېږي ثبتېږي. دا هغه فونټونه چې ستا په کمپیوټر کې موجود دي چې دا موږ تاسو په مایکروسافټ ورډ کې بیا تفصیل سره وایو فونټونه. بل سټارټ دی. سټارټ خو موږ تاسو چې کوم ویلی دی دې سټارټ وایي. د سټارټ بټن چې دی دا د دې سیټینګ موږ تاسو وایو، دا دې ته سټارټ وایي. سټارټ مینو ورته وایي. صحیح. شو مور ټایلز آن سټارټ نه مطلب دا دی ټایلز دې ته وایي. ډاکټر صاحبانو خوا مخکې مې درته وویل چې دغه ساحه چې دې ته ټایلز وایي. زیات ټایلز چې څومره موجود دي هغه ټول درته ښکاره کوي چې کله دا آن وي، آف یا آن وي. دا موږ سره د ټایلز دپاره سیټینګ دی چې دا تاسو مختلف ټایلز راوړلی شي دلته. دویم اپشن شو اپ لیست اینډ سټارټ مینو. اپ لیست نه مطلب دا دی دې ته اپ لیست وایي. دا آیا دغه لیست چې دی د پروګرامونو اپ او پروګرام یوه خبره ده. ښه په تیر وینډوز کې چې و په وینډوز 7 کې ایکس پي کې به پروګرام وي، خو په وینډوز 10 کې په دې نوي کې پروګرام ته اپ نوم ورکړی. که چېرې تاسو کوم ځای کې مخ شو چې څوک درته وایي چې اپ څه مطلب دی، اپ تاسو پوهېږئ چې پروګرام ته وایي. دلته ورنه هدف پروګرام دی. نو دغه اپ لیست یا د پروګرامونو لیست چې دا راته ښکاره کوي که دې نه ښکاره کوي، دې ځای نه ورته سیټینګ کوي. زه ورته وایم چې نه شو اپ لیست دا دې نه ښکاره کوي. اوس آن دی. ګوره چې کلیک ور باندې وکړم نشته، پروګرام لیست نشته دی. ورته وایم چې ښکاره دې کړي، کلیک ور باندې وکړه، بیرته کلیک کړه، دغه دی پروګرام لیست ښکاره شو. صحیح. شو ریسنټلی اډیټ اپس. د دې مطلب دا دی چې ریسنټلی که چیرې په اوسني وخت کې موږ کوم پروګرامونه انسټال کړي وي تازه، هغه دې ښکاره شي او که دې ښکاره نه شي. نو موږ کوم پروګرامونه انسټال کړی که انسټال وي بیا دې ځای نه ورته سیټینګ کولی شو چې یا دې ښکاره شي او دې نه ښکاره کېږي. شو موسټ یوز اپس نه مطلب دا دی چې هغه اپلیکیشن هغه پروګرامونه چې موږ یې ډېر استعمالوو هغه راته ښکاره کوه یا مه ښکاره کوه. مثال ایکسل ته ډېر استعمالوي، ورډ استعمالوي، فوټوشاپ استعمالوي. نو چې ډېر استعمالوي هغه دلته راته ښکاره شي او که دې نه ښکاره کېږي. صحیح. شو سجیشن اوکیشن ان سټارټ. د دې مطلب دا چې که چیرې کوم پیشنهاد کوم اپلیکیشن چې هغه اپډیټ ته ضرورت ولري یا مثال کوم نوټیفیکیشن موږ ته راکوي هغه دې ښکاره کړي او دې ښکاره نه کړي نو د دې ځای نه ورته انتخابولی شو. یوز فول سکرین. ګوره سټارټ مینو چې دی اوس په دې شکل دی. زه ورته وایم چې یوز فول سکرین چې کله کلیک کوم ټول سکرین نیسي، ټول غټ سایز باندې کېږي. ګوره کلیک کوم ورته ټول سکرین، سټارټ مینو باندې کلیک کوه. اوس ګوره ټول سکرین کې راغله که نه سټارټ مینو دا ټول مکمل سکرین ونیو. نو دې ځای نه کولی شي یوز فول سکرین بیرته آف کړه، بیرته وړوکې ښیي دا په همدې سره. شو ریسنټلی اوپن آیټمز جمپس لیست سټارټ اور د ټاسک بار اینډ ایکسپلور کویک ایکسس. د دې مطلب دا دی که چیرې موږ اوسني وخت کې کوم اوس خو دې کې فکر کوم کوم ویډیو نشته، که چیرې تاسو کومه ویډیو پلی کړې وي په تېر وخت کې کوم څه شی مو اورېدلي وي هغې یو لیست تاسو ته راځي چې کله یې کلوز کړي دلته راته ښکاره کوي چې مثال هغه شیان تاسو لیدلي دي ریسنټلی تاسو مخکې مې ځل لیدلي دي هغه درته یو شکل باندې ښکاره کوي. هغه کوم څه چې تاسو لیدلي دي هغې نومونه درته ښکاره کوي. دا شیان تاسو کتلي دي. که وغواړئ چې ښکاره دې شي نو خلاص، او که ووایئ چې ښکاره دې نه شي آف یې کړه. چوز which folders appear on start. دی مطلب دا دی چې انتخاب یې کړه چې په سټارټ کې کوم فولډر دې ښکاره شي. سټارټ کې موږ سره دلته د ډاکټر صاحبان دا کله چې سټارټ کې دلته کلیک وکړو ګوره سپین غر چې د دې اکاونټ نوم دی. صحیح. د کوم اکاونټ چې زه داخل یم کمپیوټر کې کار کوم سپین غر نوم یې دی. ډاکومنټس په نوم کوم فولډر دی چې هغه اسناد زما پکې دي. پیکچر کې عکسونه دي، سیټینګ دی مثال مختلف دي. آیا دلته دغه څه اضافه کوي نور او که دغه کوم څه ورنه کموي څه شی کوي دې سیټینګ به چېرته کوي دې ځای نه به کوي. دلته راځي فایل ایکسپلورر. ګوره دلته فایل ایکسپلورر نشته دی. کلیک ور باندې وکړه، دلته فایل ایکسپلورر نشته. صحیح. زه وایم چې دا باید دلته ښکاره شوي دي. نو زه کلیک کوم دلته فایل ایکسپلورر چې کله کلیک کوم دلته اتمن اوس پیدا کېږي ما سره فایل ایکسپلورر. وګورئ دا فایل ایکسپلورر هم راغلو.
نو دې ځای نه ورته انتخابولی شي. سیټینګ شته د ډاکومنټ شته د ډاونلوډ فولډر میوزیک فولډر دواړه نشته آف دي ګوره دلته نشته ډاونلوډ نشته. که وغواړم چې ډاونلوډ هم ماته دلته فولډر ښکاره کړه نو کلیک کوم دې ځای کې ډاونلوډ آن کوم. کله مې چې آن کړو ګوره دلته ډاونلوډ هم راځي دا ډاونلوډ فولډر. او زه ورته وایم چې فرض دغه سیټینګ چې دا مهم نه دا دې ځای نه ایسته کړه ته او دلته به راشي سیټینګ به پیدا کړي دا به آف کړي. کله چې دې آف کړو دلته اوس سیټینګ ته راشه نشته هغه سیټینګ چې موږ سره وو. یعنې دې ځای نه تاسو کولی شئ چې په دې مینو کې مختلف فولډر ویډیو نیټورک پرسنل فولډرز دی مختلف موجود وي او نه موجود وي فالول او غیر فالول شي. دې ځای نه دا دې وظیفه دی همدې بخش دی په سټارټ کې. او راتلونکي بل آپشن چې دی موږ سره هغه څه دی ټاسک بار دی. ټاسک بار په واسطه موږ کولی شو چې د دې ساحې سیټینګ وکړو. ما او تاسو ته مخکې په شروع کې هم ویل په سلایډ کې هم ویلي وو چې دې ساحې ته موږ تاسو ټاسک بار وایو ډاکټر صاحبانو د لاندې ساحې ته ویډیو فال دی صحیح ده. ښه د لاندې ساحې ته موږ تاسو چې وایو ټاسک بار. ټاسک نه مطلب کار ته وایي ښه بار لاین ته وایي ټاسک وظیفه یا یو کار بار لاین ته وایي د کار لاین دی چې دې کې ډېر کارونه دې ځای نه موږ اخلو. ټاسک بار دې ساحې ته وایي دا د ټولې ساحې ته موږ تاسو په مجموع کې ټاسک بار وایو. هغه سلایډ چې مې درته درکړی دی په هغې کې په تفصیل سره تعریف هم د ټول مکمل معلومات دي نو تاسو هغه مطالعه کې ویې ګورئ. دغه ټاسک بار دی موږ تاسو سره اوس راځو دې سیټینګ وایو. ټاسک بار کې به دغه څه هم درته ویل چې دا نوټیفیکیشن ایریا دې ته وایي نوټیفیکیشن ایریا ورته وایي او دغه چې دا سټارټ بټن دی او دا چې دی سرچ باکس دی چې یو څه سرچ کوي پیدا کوي. نو راځم کلیک کوم باندې ټاسک بار باندې کلیک کوم دلته سیټینګ دی لاک د ټاسک بار لومړی راغلی. لاک د ټاسک بار نه مطلب دا چې دغه ټاسک بار چې دغه لاک کړه. ګوره که چیرې دا آف کم ټاسک بار لاک نه وي صحیح زه کولی شم ټاسک بار چې کله کش کړم مختلفو ځایو ته ویسم ګوره دې سیاحې ته مې وړو بېرته وړم دلته پاسې وړم دلته بېرته وړم ښکته. که چیرې زه دغه لاک کم بیا نشم کولی چې دا څوک انتقال کړي. کله دا لاک آن شي اوس ګوره دا ټاسک بار زه څومره هم کش کوم یو بل خواته نشم وړی دا داسې وړم یې پاس وړم ولې دلته مو لاک کړو دې ځای نه که لاک کې بیا یو بل خواته نه انتقالېږي. اټومیټیک هایډ د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ که چیرې دا آپشن آن کړو نو که چیرې ټاسک بار کې مونږ کار ونه لرو ټاسک بار به هایډ وي پټ به وي نه ښکاري مونږ خپل کار کوو کمپیوټر کې. که چیرې ضرورت شو ورته لاندې ماوس ښکته راښکته کړو اتومات ورته ښکاره کوي. خو زه آن کړم چې کله مې آن کړو ټاسک بار لاړو ګوره هایډ شو صحیح نه ښکاري. ګوره دلته چې راغله ماوس مې راوړه ښکاره شو ګوره چې ماوس بېرته جګ ټاسک بار بېرته هایډ کېږي دا. نو دا چې کله آن وي دې سره ټاسک بار هایډ کېږي اتومات. او که چیرې غواړې چې بېرته پیدا شي دلته راشه خپله ورته ښکاره کېږي درته. نو دا زه آف کوم دپاره automatically hide the taskbar in the tablet mode. د دې دواړو آپشن وظیفه یو دی ولې دلته فرق دی چې دا ټابلیټ موډ چې دی بعضې که تاسو لیدلي آیپاډ د ټابلیټ دی هغه ټچ هغې دپاره دا سیټینګ دی وینډوز دا لیپټاپ د کمپیوټر دپاره نه دی خو موږ تاسو سره اوس کمپیوټر موضوع دی دا همدغه وظیفه لري خو صرف ټابلیټ دپاره دی هغه کوم ټچ سکرینونه چې دي. یو سمال ټاسک بار بټن دې مطلب چې دغه کوم ټاسک بار کې دغه کوم آیکنس ښکاري دا د دومره غټ ښکاري کوچني ښکاري کله چې کلیک یې ورته کوچني کوي دا ټاسک بار مو فکر دی ډېر کوچني شول د آیکن اوړه شول ډېره ساحه پکې خالي شوه او که دا آف کې نو بیا غټ سایز کې ټاسک بار ښکاره کوي. یو سپیک per you to desktop when move your mouse to show desktop button at the end of taskbar. د دې وظیفه دا ډاکټر صاحبانو دلته موږ تاسو ایروپیک بټن هم لرو دغلته دې ځای کې دغه ټاسکبار چې اخر کونج ته راشي ښه دلته داسې راشه اخر کونج دلته چې کلیک وکړي چې هر پروګرام کې ته ولاړ شي دلته کلیک وکړي تا ته اتومات سکرین ښکاره کوي ډیسکټاپ ای کمپیوټر ډیسکټاپ دې ځای کې دلته ګوره اوس زه ماوس مې دراولی دی خو کلیک مې نه دی کړی نه ښکاري چې کله کلیک وکړم دا ډیسکټاپ راته ښکاره کوي بېرته کلیک وکړم دا راښکاره کوي. نو د دې آپشن مطلب دا دی که چیرې د آن وي بیا چې زه دې ساحې ته راشم زه کلیک نه کوم صرف چې دې ساحې ته راورسېږم ماوس ورسېږي اتومات ښکاره کوي کلیک کول ته ضرورت نشته. ګوره دلته چې راځم دا دلته ودرېږم اتومات ښکاره کوي بېرته راځم دا کلیک نه کوم. او که چیرې دا انتخاب نه وي بیا کلیک کوي راته ښکاره کوي ډیسکټاپ. Replace command prompt with Windows PowerShell and the menu. When I right click the start button or press Windows key plus X. دلته که چیرې ډاکټر صاحبان دغه سټارټ مینو ته چې راشي رایټ کلیک چې زه وکړم دلته ماته څه ښکاره کوي
وینډوز پاور شیل دی. زه ورته وایم چې دا وینډوز پاور شیل چې کله آن وي، وینډوز پاور شیل یو پروګرام دی او سی ام ډي چې دی ایم ایس ډاس هم یو پروګرام دی. اوس که چېرې دا آن وي خو پاور شیل مونږ ته ښکاره کوي، که چېرې دا آن کړو نو دې په ځای مونږ ته بیا پاور شیل نه ښکاره کوي، هغې په ځای ایم ایس ډاس سی ام ډي پروګرام ښکاره کوي. ګوره دا کمانډ پرامپټ دا ښکاره کوي، که چېرې دا آن کړي پاور شیل ښکاره کوي. دې وظیفه همدا ده. شو بیډز آن ټاسک بار بټن، د دې مطلب دا دی چې شو بیډز چې دی که چیرې ډاکټر صاحبانو تاسو لیدلی وي او ځینې وخت تاسو په کمپیوټر کې چې آن کړی وي فیسبوک مو خلاص کړی فرضاً دلته فیسبوک تاسو اپلیکیشن انسټال دی، فیسبوک اوپن دی، انټرنیټ شته دی صحیح، نو چې دلته فیسبوک فرضاً دغه فیسبوک دی تاسو ته ښکاره کوي. دلته شو بیډز نه چې کله آن وي نو چې فیسبوک کې تا کوم پوسټ کړی وي هغه پوسټ باندې څوک کمنټ وکړي یا مثلا لایک یې کړي یا مثلا کوم میسیج درته وکړي، دې ځای کې یو کوچنۍ سرې علامې کې درته 1 2 3 شمېره ښیي، مثلا یو کمنټ شوی 2 کمنټه شوي. که چیرې شو بیډز آن کې خو درته ښکاره کوي، که شو بیډز آف کې په فیسبوک کې چې څومره څوک کمنټ ولیکي تا ته دې ځای کې نه ښکاره کوي 1 2 3 هغه نوټیفیکیشن دلته نه درته ښکاره کوي. نو شو بیډز وظیفه همدغه ده. او بل زه ټاسک لوکیشن آن د سکرین، دا د ټاسک لوکیشن موقعیت دی کوم ځای کې ته ښکاره کړي ټاسک بار. اوس خو په اخره کې زه ته چې نه رایټ ښي طرف ته ښکاره کړي، ګوره دې ساحه کې دی، او ته چې نه ښي طرف کې نه بیخي چپ طرف کې کلیک دې ساحه کې ښکاره کوي، یا ته چې پاس سر کې ښکاره کړي ټاپ کلیک ټاسک بار پاس. خو نارمل تاسو باید ټاسک بار چې ته وي باټم بیخ کې دلته کلیک ورته په داخل کې ځای ښکاره کړي. بل آپشن دی کمباین ټاسک بار بټنز، د دې مطلب چې یعنی ټاسک بار بټنز کمباین یو ځای کول ته وایي چې که چیرې تاسو لیدلي وي ځینې وخت کې موږ تاسو ډېر زیات پروګرامونه خلاص کړي وي، ډېر زیات پروګرامونه وي، مایکروسافټ ورډ وي، ایکسل وي، تاسو کار کوئ نو دلته ډېر آیکنونه وي په ټاسک بار کې بیروبار زیات وي. تاسو غواړئ چې دغه ټول داسې کمباین منظم کړئ. مثال یو ورډ فایل دی 10 ځایه اوپن شوی دی، ګوره دلته عملي درته ګورم کوم کار. دلته زه راځم فرضاً زه نوټ پیډ پروګرام اوپن کړم چې آسان شي، یا ایم ایس ورډ اوپن کړم، مایکروسافټ ورډ مې اوپن کړو صحیح شو. دې کې زه اوس نوې صفحه اخلم، یو څو دانې اوپن کړم، ګوره مایکروسافټ ورډ کې ما څو صفحې اخیستې دي، ډېر زیات صفحې، خو دا دلته ما ته ښکاره کوي دا څو صفحې ده ډېر زیات مې اخیستې دي، خو دا ټول دلته په یو صفحه کې دي. دلته زه راځم دلته که چیرې نیو ور انتخاب کړم، ګوره د مایکروسافټ ورډ چې د څومره صفحې چې ما اوپن کړي ټول دلته جدا جدا راته ښکاره کوي. فکر مو دی ورته دلته هم د ورډ دلته زه وایم چې نه دا د جدا جدا نه کوي، دلته ټاسک بار کې بند کړی دا ټول د ورډ فایلونه د ټول منظم په یو ګروپ کې راشي په یو صفحه کې. نو دلته راشه ورته وین ټاسک بار از فول، کله چې ټاسک بار فول شي دا اوس فول شوی دی نو دا ټول جمع کړه یو ځای ته کړه، کلیک کړه دا ټول یو ځای ته راوړه، چې کله ور باندې کلیک وکړي ورته راشي درته ښکاره کوي که نه ټاسک بار نه بندوي دا هلته به جدا جدا و. نو دې وظیفه دا ده. او بل دلته یو بل آپشن دی چې ګوره دلته اوس ورسره لیکل دلته ورډ هم ښیي، لیبل ورسره ښیي که نه دلته ورډ ورسره لیکل. زه وایم چې نه الویز هاید لیبل دی هاید وي، صرف بس یو اکاونټ ښکاره شي، بس ضرور نه ده چې ورډ ماته ولیکي، دلته ورډ نه دی لیکي، ګوره صرف لیبل دی بس. او مایکروسافټ ورډ چې لیکل هغه هم نشته، لیبل یعنې لیبل دی ورسره نه وي، دې ځای نه ورته انتخابولی شي. که چیرې غواړئ چې نه لیبل دی وي دلته ګوره سیټینګ دی کروم دی دا شیان لیکلي دي، او کوئ چې نیو ایز دی نه ښکاره کوي دغه په دې شکل، خو زه ورته وایم چې دغسې په دې شکل راته ښکاره کوي. نوټیفیکیشن ایریا ته راځو، ښه دا خو ما سیټینګ ده. نوټیفیکیشن ما تاسو ته وویل چې نوټیفیکیشن کومه ساحه ده، او نوټیفیکیشن ما تاسو ته وویل دغه ساحه نوټیفیکیشن ده. دې ساحې ته موږ تاسو څه وایو په ټاسک بار کې نوټیفیکیشن. راځم لومړی کلیک ور باندې کوم سلیکټ ویچ آیکن اپیر آن نوټیفیکیشن. ګوره اوس نوټیفیکیشن کې ماته مختلف آیکنونه ښکاره کوي، دا د وای فای د فکر وکړه، دغه د سپیکر د ساوند د مثلا د کیبورډ دا د لینګویج د ډیټ اینډ ټایم د مختلف آیکنونه دي صحیح دی. زه دلته د سیټینګ کوم نوټیفیکیشن، زه وایم چې کوم آیکن ماته دلته ښکاره کوه کومه ته مه ښکاره کوه، دلته ورته راځم کلیک کوم دې ځای باندې دلته اوپن کېږي. دلته زه اوس ورته وایم چې ماته په نوټیفیکیشن کې دا مایکروفون دی دا ښکاره یې که مه یې ښکاره کوه. زه ورته وایم چې فرضاً کوم آیکن ما زه وایم دا ساوند چې دی دغه سپیکر اواز دا د نه ښکاره کېږي، هایډ دې شي. دلته راځم ګوره
یو چې مو فکر وي کوم څه چې دې ځای نه مونږ هایډ کوو هغه اتومات دې ځای ته راځي دلته دې صحیح ده دلته راځي دې ځای نه پټېږي خو دې ځای ته راځي دې ته مو فکر وي ګوره زه اوس دغه ساوند دلته نشته ګوره ساوند نشته او دلته شته زه وایم چې دې ځای کې دې نه وي او دلته دې وي نو دلته زه ساوند آف کوم کله مې چې دلته آف کړو ساوند دلته نشته دې ځای نه لاړو او دلته اتومات دلته ګورئ ساوند دلته راغلو همداسې هر آپشن بل آپشن دی ما سره مایکروفون دی ګوره مایکروفون دغه دلته شته دا یو دی صحیح یا مثال د بیټري دغه د بیټري چارجېږي دا دې شکل لاندې ښکاري زه وایم دا دلته مه ښکاره کوه بېرته آف کوم کله مې چې آف کړو دلته راشئ بیټري به اوس دلته وي دې ځای کې ښکاره کېږي زه ورته چې نه دا به موجود وي بېرته یې آن کوو کوم څه مې چې آف کړي بېرته یې آن کوو دغه ښکاري یعنې دې ځای نه تاسو کولی شئ ډاکټر صاحبانو چې مختلف اپلیکیشنونه دي دا تاسو خپله کار کوئ چې څه شی هم تاسو غواړئ چې دې ځای ته راشي او دې ځای کې دې آف وي او دې آن وي څه شی غواړئ هغه دلته راځي بعضې پروګرامونه دي بعضې مثال نیټورکس دی او والیومز مونږ کار وکړو کې مختلف تاسو ورته انتخابولی شئ چې دا د نوټیفیکیشن سیټینګ دی چې کوم څه نوټیفیکیشن کې ماته ښکاره کړي او څه ښکاره نه کړي او دلته یو آپشن بل هم دی ورسره چې دې ته مو فکر وي په نوټیفیکیشن کې دوه آپشن دي یو خو هغه څه و چې دغه و سلیکټ ویچ آی کین اپیر آن نوټیفیکیشن کوم څه په نوټیفیکیشن کې ښکاره شي او که ښکاره نه شي نو بیا هغه چېرته راتلل دې ساحې ته راتلل صحیح دا دې صحیح ده دا سیټینګ په دې ځای کې بل دویم د ټرن سیسټم آیکن آن اور آف د دې وظیفه څه ده د دې وظیفه دا ده چې هغه څه چې زه دې ځای نه آف کړم مستقیم دې ځای نه هم بند شي هایډ دي شي پټ دي شي نه دې ښکاري او د دې ځای کې هم نه راځي بیخي دې کې هېڅ نه وي نو هغه د دې ځای نه کوو هغه سیټینګ هلته خو یو صحیح نه پټېدو بل صحیح ته راتلو دلته به بیخي وتم چې دواړو ځایو کې باید نه وي فرضاً دلته چې دی اوس ګورم دلته ساوند دی سپیکر دی صحیح شو سپیکر دلته شته دی او دلته اوس نشته صحیح د مخکې به چې دلته نه مونږ هایډ کړو دلته به راتلو زه ورته وایم چې نه دلته دې هم نه وي او دلته دې هم نه وي او ته راځم کلیک کوم والیوم ته ده آف کله مې چې آف کړو دلته والیوم نشته ګوره والیوم ختم شو او دلته چې کلیک کړو دلته هم نشته یعنې د دې ځای په واسطه که کوم آپشنونه مونږ تاسو آف کړو هغه د دواړو ځایو نه هایډ کېږي پټېږي یو ځای کې هم نه ښکاري لنډ مثال کلاک دی هلته ساعت ښکاري دا دی دا صحیح زه ورته وایم چې ساعت ماته مه ښکاره کوه کلاک دې نه ښکاري کلیک ور باندې وکړئ هېڅ نه ښکاري بیا ته دلته کلیک کړه درته ښکاره کوي همدغسې مختلف دي نو تاسو پکې کار کوئ دا د آف که آن که کوم شي چې تاسو غواړئ دې ځای نه سیټینګ کولی شئ ها بل آپشن چې موږ سره ملټیپل ډسپلی دی چې دا موږ تاسو ته ډېر په درد نه خوري خو یو تشریح به کوم شو ټاسک بار آن آل ډسپلیز د دې وظیفه دا رقمونو دا ټولز غیر فعال دي ولې غیر فعال دي چې د دې وظیفه دا دی چې موږ سره که چیرې د کمپیوټر سره نور سکرینونه وصل وي ایل سی ډي وصل وي یو څو دانې وصل وي نو دې ځای نه ورته چې شو ټاسک بار آن آل ډسپلی څومره هم ایل سی ډي چې د کمپیوټر سره وصل دي کوم ایل سی ډي سکرین نو هغې کې دا ټاسک بار ورته ښکاره کوه ټولو کې یا مه ښکاره کوه شو ټاسک بار بټن آن ټاسک بار بټن ښکاره کوه په کومه ساحه کې دې ځای نه ورته انتخاب شي کامباین هماغه سیټینګ دی خو صرف دغه هغه سیټینګ صرف زموږ د کمپیوټر دپاره او دا سیټینګ چې دی که چیرې کمپیوټر نورو ایل سی ډي سکرینونو سره وصل وي هغې دپاره سیټینګ دی شی هماغه سیټینګ یم یو سیټینګ دی ولې فرق یې صرف همدا چې هغه که چیرې نورو کمپیوټرونو سره وصل وي نورو کمپیوټرونو یا ایل سی ډي سکرینونو سره وصل نه دی دې کې اوس غیر فعال کار نه کوي شو کانټیکټ آن د ټاسک بار آف آن د دې وظیفه دا ده که چیرې بعضې کنټیکټس دغه دې شکل ته وایي پیپل که چیرې آنلاین وي مونږ تاسو ایمیل ادرس مو لاګین کړی وي نو مونږ تاسو ته بعضې میسیج راځي بعضې نوټیفیکیشن راځي هغه دلته مونږ ته ښکاري او که چوز هاو منی کنټیکټ شو څوک مثال مونږ سره فرینډ دی آنلاین دي څو کسانو ته ښکاره شي دلته 3 وي 3 زیات وي څومره کسانو ته غواړئ ورته انتخاب یې کړي مای پیپل نوټیفیکیشن چې دی مای شو مای پیپل نوټیفیکیشن هغوی چې کوم څه کوي کوم تغیرات راولي نوټیفیکیشن یې ما ته شو کېږي او که نه شو کېږي دلته play a sound when my people notification یعنې که چیرې کوم نوټیفیکیشن کوم تغیرات څوک چې ولیکي هغه کې یو ساوند دی پلی شي ماته او که دی پلی نه شي اواز دی وي او که دی نه وي دې ځینې ورته انتخابولی شي show my people up suggestion د my people up suggestion مطلب دی چې دلته کوم اپلیکیشن کې کوم پیشنهادات وي کوم نوي اپلیکیشنونه وي هغې سجیشن چې موږ ته راځي هغه د شو کوي او که دی نه شو کوي نو دې ځای نه ورته سیټینګ کولی شو چې دا ډېر زیات مهم نه دي موږ تاسو د صرف هماغه نوټیفیکیشن چې و هغې سیټینګ مهم و نو دا موږ سره ټاسک بار سیټینګ دا موږ سره پرسنلایز کمپلیټ شو دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا ښه وخت